دا هیواد اولسونا سمغرونا سرحدونا مدرسې او مکتبونا بل ویاړلي تاریخونا مدرسې کتاب دې زما لاس کې د ښوونځي په لورې ځم کنن یم ماشوم سبا به لوی شم خدمت د کلي قوم او وطن با کوم خدمت د پوهنې وزارت له لوري د هیواد له 25 وزارتونو او ادارو سره په ادارو کې د نالوستو کسانو لپاره د سواد زده کړې کچې لوړولو په موخه د ګډو همکاریو هوکړه لیکونه د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق مرکزي رئیسانو د یو شمېر نورو وزارتونو معینانو او مسؤلینو په حضور کې لاسلیک شول. په پیل کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین ټولو ګډونوالو او میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د دې غونډې په تړه مفصله وینا وکړه او ویل پوهنې وزارت په خپل بېساري اقدام کې د مرکزونو په شمول هغو لرې پرتو سیمو ته هم ښوونیز او روزنیز چوپړونه رسوي کوم چې د تېرې ادارې پر مهال ورته هیڅ ډول پام نه و شوی. نوموړي زیاته کړه مګر الحمدلله اوس د اماراتو او د معارف وزارت په هڅو په هان باندې دا د تعلیمي بهیر لړۍ دا ټولو اطراف ته رسېدلې ده حتی وکلو باندو داسې کلي به نه پاته چې هلته چې دي هغه یا مدرسه یا مکتب ورته فعاله سوی نه او هغو ته د بستونه نه ورکولی سوي او د هغو نګراني او نظارت یې نه سوی نو دا ټولو ته چې هغه رسېدلې دي. ورپسې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین د یاد وزارت لخوا د هیواد له 25 وزارتونو او ادارو سره د سواد زده کړې کچې لوړولو په موخه د یادو هوکړه لیکونو لاسلیک کېدل خورا مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې د اسلام په مبارک دین کې پر کتابت زیات ټینګار شوی دا ځکه چې د ورځني ژوند د ټولو کړنو پرمختګونه د لیک لوست پر پیاوړتیا او ترلاسه کولو پورې تړلي دي. نو ضرور دا ده چې موږ تاسې دغه تعهدنامې یا تفاهمنامې چې لاسلیک کوو په خپلو اداراتو کې ټول په ټول عملي له یوه طرفه به د ما ته مسؤلیت ادا شي له بله طرفه به د ولس لپاره اساني جوړه شي. الله تعالی دې موږ ته او هغو اداراتو ته چې نن له موږ سره د تفاهمنامه لاسلیکوي توفیق ورکړي تر څو د دغو په عملي او دغو ته عملي بڼه ورکړو او په خپلو افرادو پرسونلو باندې دا تطبیق کړو. په ورته مهال د یو شمېر نورو وزارتونو مسؤلینو او علما کرامو هم د لیک لوست د اغیزو او اهمیت په تړاو هر اړخیزې علمي ویناوې وکړې. په پای کې د پوهنې وزارت په استازیتوب د یاد وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل الحاج مولوي سخا الله سعید او د هیواد د 25 نورو وزارتونو او ادارو باصلاحیته استازو ترمنځ د سواد زده کړې کچې لوړولو په موخه د ګډو همکاریو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. دغه پرتمینه غونډه په دعای سره پای ته ورسېده.